سیبو او د دې خروجي ته راتګ د دې له برکته او د دې د مینې له برکته چې هغه اخلاص او دغه بېګا ما ته راسې رامخې ته شو چې تګ په کار دی دا سړی وطن ته هم ځي په چوټۍ باندې نو کم از کم ملاقات ورسره وکړو د دې راتګ خو ممکن نه نو بهرحال موږ اچانک پروګرام جوړ کړو او دې سره سره چې کوم دی نو حاجي صاحب ډېر زیات شکریه ادا کوم د دې غیبانه تعارف بلال بشیر صاحب کړی و بس ډېر خوشحاله شو چې ملاقات وشو ماشومانو سره ملاقات وشو عبدالله صاحب عباس سره او بیا د خپلو ملګرو منظر صاحب او ترجمان صاحب او خان ارمان صاحب هم ډېر شکریه او مظهر صاحب چې دیو ډېر بېګا اچانک خبره جوړه شوله دیو بس ځان تیار کړو را روان شو را سره نو په دې کې که یو ملګری هم کم وی نو یو پروګرام دا خوند نه مونږ په لاره چې راتلو نو په هغې کې مونږ ډېر خبرې اترې وکړې ډېر خوند هم واخیسته نو ډېره مزه یې کړې وه شیخ اپرېدی خو بهرحال هغه که یادېږي به بده به یادېږي زمونږ ملګری دی شیخ اپرېدی صاحب هغه څه تقاضا وه نو رانه دی او ډېر چمتو هلک دی او انشاءالله بیا به هغه سره پروګرام کېږي دا غزل څو شعرونه ته یم او زما خو دغه معمولي چې یو غزل یو نظم لږ یې غوندې نظم دی چې ژوند دی په یوه مخه روان دی بس روان دی ژوند دی په یوه مخه روان دی بس روان دی نو خان دی که دهقان دی خو انسان دی بس روان دی ژوند دی په یوه مخه روان دی بس روان دی خان دی که دهقان دی خو انسان دی بس روان دی او مننه موسم ښه ډېر خراب دی خو جانان نه ایسارېږي موسم ښه ډېر خراب دی خو جانان نه ایسارېږي او اوښکې دي سلګۍ دي زول طوفان دی بس روان دی بلال بشیر صاحب موسم ښه ډېر خراب دی خو جانان نه ایسارېږي اوښکې دي سلګۍ دي زول طوفان دی بس روان دی او دا فانی دا فانی دنیا ده دلته هر شي له زوال دی ګله د ښایست که د دوران دی بس روان دی مننه دا فانی دنیا ده دلته هر شي له زوال دی ګله د ښایست که د دوران دی بس روان دی او دا مغروره سر د خپل اجل نه لاپروا دی دا مغروره سر د خپل اجل نه لاپروا دی ورک ترې د دولت نشه کې ځان دی بس روان دی او د ګل په رخسارونو کې والله نه ایسارېږي د ګل په رخسارونو کې والله نه ایسارېږي حسن د دینور سپوږمۍ په شان دی بس روان دی او د ګل په رخسارونو کې والله نه ایسارېږي او حسن د دینور سپوږمۍ په شان دی بس روان دی او عشق دی جنون دی ستا رفیق لکه مجنون دی عشق دی جنون دی ستا رفیق لکه مجنون دی دشته د صحرا ده بیابان دی بس روان دی مننه نظم دی زما منزل نو زما منزل بس دا هم د هر چا په ژوند کې وختونه راځي نو ما پکې د خپل ژوند داسې کیسه لیکلې ده ستاسو توجه ته غواړم منظر صاحب چې که ډېر به غورځېدمه پاڅېدمه خو بس تلمه زه که ډېر به غورځېدمه پاڅېدمه خو بس تلمه زه په خیال د چا د مینې زنګېدمه خو بس تلمه زه په ټوله لار په ځان نه پوهېدمه خو بس تلمه زه په وروستو به راتلمه چې به تلمه خو بس تلمه چې که ډېر به غورځېدمه پاڅېدمه خو بس تلمه زه په خیال د چا د مینې زنګېدمه خو بس تلمه زه په ټوله لار په ځان نه پوهېدمه خو بس تلمه زه په وروستو به راتلمه چې به تلمه خو بس تلمه زه اوس هم راته یاد دي چې زه کله په سفر تلمه تیاره وه چار چاپېره زه وختي وختي سهار تلمه تلمه د خپل کوره تږې تږې هم نهر تلمه خپې ابله سرتور سر په غرمه کې په سور نور تلمه تلمه بس کږې وږې اوږدې لارې مې سر کړلې ورک به شوم خو یاد به راته لارې برابر کړلې هیرې تماشې مې ځای په ځای د مازدیګر کړلې هیرې مې سندرې هم د پیغلو په ګودر کړلې او تلمه داسې ډېر ډېر چینارونه به راتله په لار سوري به زما د خوا نه لرې لرې تله په لار تلمه داسې ډېر ډېر چینارونه به راتله په لار سوري به زما د خوا نه لرې لرې تله په لار
خط به هم ما ته ډېر حیران کاته پله سختې ویښې سختې کله څه پله مخکې تلم خپل همت زما ملګری و مینه هم خلوص او محبت زما ملګری و یو پکې د وخت نه خپل قسمت زما ملګری و بل لکه نظر د باز اوچت زما ملګری و تیرې مې سفر کې ناقلاره دا لمحې شولې تیرې مې سفر کې ناقلاره دا لمحې شولې یو ځای چې لمحې شوې ترېنه جوړې ورځې شپې شولې ورځې او شپې میاشتو او کلونو ته اوږدې شولې میاشتې او کلونو چې رايوځې شو مودې شولې خو راغلم تیرې مې سفر کې ناقلاره دا لمحې شولې یو ځای چې لمحې شوې ترېنه جوړې ورځې شپې شولې ورځې او شپې میاشتو او کلونو ته اوږدې شولې میاشتې او کلونه چې رايوځې شو مودې شولې خو راغلم خپل منزل مې اخیبو ته دمه شومه پاس د غره د سر نه د دنیا په ننداره شومه خاندمه خوشحاله شوم خوشحاله شم ټپه شومه لاړم په دنیا باندې خوره وره قیصه شوم مننه ډېره مننه لاړم په دنیا باندې خوره وره قیصه شوم ډېر ښه ډېره مننه کوم ګران ملګري